لکه دا خر دې وتړه په خپل ځي باندې اوس هر وخت روزانه پټۍ له راځي دا پټۍ غونډ خرابه کړه. ورور دې کې ما څه ګناه ده؟ خر ده که نه خر تا نه دی اورېدلی څه خر یې خر ده وروره دې کې نو دې ما څه ګناه ده؟ ما دا عجیبه سړی نه دا تمام دنیا خر ساتلې دي که تا ساتلې خو په خپله یې وتړه. وروره ما خو خر داسې ساتلی لکه شهزاده. زه درته په خبرو په سړیتوب کوم او ته یې بدماشۍ ته وباسې دا ښه کار نه دی. یاره نه دی له بدماشي ډارېږم نه د خله ډارېږم نه د بد ډارېږم خو داسې چل ده زه خدای پوهېږم که نه چې نه تا پسې بچیان بیا خیر کې خیرات وکړه او نه ما پسې وکړي چې یو بل سره مړه کړو ځکه نن سبا داسې بچیان نه دي. ګوره ته په خبره باندې نه پوهېږې ما ته دا خبره په دې باندې نه کېږي ما ته به لاړ شو قاضي صاحب سره به دا فیصله وکړو. زه صحیح ده نو یاره ځه په خبره. او قاضي صاحب سلام علیکم. قاضي صاحب په خیر یې طبیعت مبیعت دې ښه ده؟ جوړ یې قاضي صاحب ماشومان ډېر وخت پوښتنه کوم چې دا قاضي صاحب څنګه ده؟ قاضي صاحب دې سړي سره مې لانجه راغلې یاره لانجه داسې ده ښه ته پرېږده ما خبرې ده که نه یاره پرېږده که نه یاره داسې چل ده قاضي صاحب مثال هسې لانجه په دې ده که مثال خبره کوم مثلا ته دې ما خره او د ده پټي ته لاړې شوتله دې وخوړه نو دې کې ما څه ګناه ده؟ قاضي صاحب ته چې ما دا شوتل خوري ویلې غول نه خوري. ځو چې دا پالونه وګورم یاره مزدوري خو هسې سره خوړلی ده دا خلک په دې باندې غلطو دا بوی د څه شي راځي چا دلته ټر والي دی د خدای بیخ وباسي نه ځای ګوري نه ښه ګوري نه بد ګوري بس کې باندې ټر به وایي دقلته ورته کښېنه خو خدای پاک کوم خدای ولې راولي او څه چل ول باندې ترې پیسې واخلمه ملا غوندې کښېنه مرده پال وګورئ راتلونکی حال وګورئ پال وګورئ راتلونکی حال وګورئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام وعلیکم سلام بچی څنګه یې؟ طبیعت دې ښه ده؟ سم کښېنه سم کښېنه او که نه انسان داسې ده چې یوه ځای کته ځي یو پورته ځي غږ نه وایي راته بل شرم به جوړ کړه. څنګه راغلې؟ والله ما دا پال مې لږ وګوره. پال دې وګوره ما ښه اوهو یاره قسمت دې دا د مخ غوندې ډېر بدرنګ ده خو زه خیر دلته پکې یو چیم ولیدله او ټیلر پکې ده ټیلره او یو زوی به دې پیدا کېږي په یو سترګه بړوند دی په یو به خپل ګوډې او په یو لاس شلي بل واده به کوې خو دا اوله کور ودان واده دې کړی اوله کور ودانه دی بیا نور ته پرېږدي بیا به په ډېر لانجو بل واده وکړې 400 لکه روپۍ به په یوه ورځ باندې ته پیدا کړې په لار به روان یې په لاره ډایرکټ به بریک ونیسي چې بریک ونیسي دې خوا به ګورې چې 400 لکه روپۍ پرتې دي دا نور خلک به نه راغلي ته به یې راواخلې او یاره پالګر صاحب ته خو دوزخ ته ځې که نه دلته لیکې ته به دوزخ ته ځې پکې پالګر غټ دوزخي یاره غټ دوزخي دلته لیکلي که نه دلته ما ته ښکاري ګوره دوزخ یې غوټې درکوي خو زه مخه به کېږه لمونځ اودس کوه ښه به دې تسبو به نه په دې تسبو سره عمل هم ښه که عمله او بې عمله تسبیح ویلو دا پالګر صاحب دا پال کتل خو دا خو ډېره غټه ګناه ده. پالونه کتل دا وبال لري. غلی شه زه ډېر غټ پالګر یم ته ته پته نشته ده دا ګناه ده وبال لري دا ښه کار نه دی. ته چې دومره غټ پالګر تا دونه پته ده چې زه دوغسي یم دغه یم د تا دا شاته څه شی دي؟ زه بیخي شاته ګورم نو درته وایم چې ما شاته څه شی دي ځه ما شاته غول دي غټ دوزخي یاره غټ دوزخي دلته لیکلي که نه دلته ما ته ښکاري ګوره دوزخ یې غوټې درکوي خو زه مخه به کېږه لمونځ اودس کوه ښه به دې تسبو به نه په دې تسبو سره عمل هم ښه که عمله او بې عمله تسبیح ویلو دا پالګر صاحب دا پال کتل خو دا خو ډېره غټه ګناه ده. پالونه کتل دا وبال لري. غلی شه زه ډېر غټ پالګر یم ته ته پته نشته ده دا ګناه ده وبال لري دا ښه کار نه دی. ته چې دومره غټ پالګر تا دونه پته ده چې زه دوغسي یم دغه یم د تا دا شاته څه شی دي؟ زه بیخي شاته ګورم نو درته وایم چې ما شاته څه شی دي ځه ما شاته غول دي